خو د ها په لاره نه تلل. نو دا د دولت خلک دي. په دې ګرم ښار کې د شور تر شا یو ځوان ژوند کوي. نوم یې سمی دی، زړور، صادق او له جګړې تښتېدلی. هر سهار له دعا وروسته د موټرو ترمیم ته ورځي. د ده ژوند ساده دی، خو دا سکون تر ډېره وخته نه پاتې کېږي. یو موټر د ګراج مخې ته ودرېږي چې 3 کسان راکوزېږي. تو سامې هو څه خبره ده؟ ستا ورور زموږ د قاچاق پلانونه خراب کړي وو او ویل کېږي چې د خپل ورور غچ پسې ګرځئ. ښه نو ځان ته جی پي ایس واخله، ځکه دا غچ خو له تا ورک شوی ښکاري. فکر مه کوه، جی پي ایس ته ضرورت نشته، دا دی موږ راغلو. فکر کوم لکه چې تاسو خپل جی پي ایس غلط کړو. تو زموږ مشر ژوندی غوښتی، باید له موږ سره لاړ شي. نو داسې ده، زه خو به ژوندی ورشم، شاید تاسو هغه صحنه ونه وینئ. ورور مې مړ شو، خو د هغه روح لا ژوندی دی. په یوه شیبه کې د سکون ژوند جګړه او د غچ اور بل شو. سمې پوهېده چې دا تصادف نه و، دا یو پیغام و د ورور د دښمنانو لخوا. نو هغه خپل زوړ ملګری مایکل ته ورځي. مایکل یو پخوانی جاسوس و. سمې مایکل ته د ټولې پیښې په هکله وایي. سمې، دا خلک د بلاک سیرپنټ مافیا ده. هغوی د سی آی ای له پخوانیو قراردادیانو سره تړاو لري. نو دا د دولت خلک دي یا د پیسو لپاره کار کوي؟ دواړه. خو یاد ولره، دا جګړه ساده نه ده. که هر ډول وي زه باید هغوی پیدا کړم. که داسې ونه کړم هغوی ما هم ژوندی نه پرېږدي. زه خو به معلومات درکړم، خو له هغوی سره جنګ کول ډېر سخت کار دی. ته فکر مه کوه، سمه چې په تقدیر کې لیکلي وي. د هغوی ځینې نفر د ګلاک تر پل لاندې اوسي او هلته نشهیي مواد خرڅوي. د هغوی نور نفر د پولیسو په جامو کې په همدې شاوخوا کې څارنه کوي. که چېرې ته هلته ورشې نو مشر یې خامخا راځي. دا ستا وروستی فرصت دی. بس همدا مې غوښتل. د ورور غچ د وینو پرته نه اخیستل کېږي. هغه د خپل هدف لور حرکت کوي تر څو د خپل ورور غچ واخلي. څو شېبې وروسته خپل هدف ته رسیږي. آیا د تاسو مشر زما په وژلو پسې ګرځي؟ دا دی زه راغلم. ته هماغه یم کېدل چې زموږ 3 کسان وژل. هو نور هم ځان ته کار سختول. ستا ورور زموږ پلانونه خرابول، خو د ها په لاره نه تلل. زه ورور یم او د ورور د وینې حساب ورور اخلي. تاسو هم ورشئ، د هغو 3 به سات در سره تیر وي. سمې دغه ټول کسان یو وژني. سمې نور هم وړاندې ځي تر څو خپل هدف ته ورسیږي، خو نه پوهیږي چې د خپل ورور غچ به اخلي او کدی به هم له منځه ځي. خو په همدې سوچونو او فکرونو کې د خپل هدف په لور روان وي. سمې خپل هدف ته رسیږي. ژوند یو ډېر سخت لنډ شي.
وای وژنه دغسې وژنه وای وژنه ژوند دی درڅخه لعنده شي وای وژنه ژوند دی درڅخه لعنده شي وای وژنه دغسې وژنه Reloading! You have nowhere to go! Get down! I feel you! Shit, I need to reload! جګړه تاسو پیل کړې وه خو پای ته به یې زه رسوم